وما علينا إلا البلاغ المبين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. او لګلې ومن مدین ته د هغوی ورور شعیب هغه وویل ای زما قومه تاسو د الله عبادت کوئ تاسو لپاره له هغه نه غیر بل هیڅ حق معبود نشتا. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. او تاسو پیمانا او تلا مکموي بشکا زو تاسو په خیر یعنی خو حال وینم او بشکا زو پر تاسو باندې د چاپیریدون کې ورځې له عذاب نه وریږم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او ای زما قومه تاسو پیمانا او تلا په انصاف سره پوره ورکوي او خلقو ته د هغوی سیزونه مکموي او پزمکه کې ورانه کونکي مګرځي فساد کونکي. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. د الله باقی پاتې کړی رزق تاسو لپاره ډیر غوره دی که تاسو مؤمنان یئ او زه پر تاسو باندې څه نگران خو نه یم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هغوی اویل اے شعیبا آیستا المنستا تا د دې حکم کوي چې مونږ هغه سیزونه پریږدو چې زمونږ پلرونو به عبادت کاوه یا دا چې په خپلو مالونو کې چې مونږ څه کول غواړو هغه پریږدو بېشکه هم ته یقینا ډېر حلم والا ډېر پوهی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. هغه وویل ای زما قومه تاسو ما ته خبر راکړئ که زیم پر ښکارا دلیل باندې د خپل رب له جانبه او ما ته یې له خپله جانبه ډېر ښکلی رزق راکړی وي نو زه یې ولې نافرماني وکړم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. او زه نه غواړم چې ستاسو مخالفت وکړم او راشم هغه کار ته چې تاسو له هغه نه منع کوم. زه یوازې اصلاح کول غواړم څومره چې زما وسوي او زما توفیق یوازې د الله په مدد سره دی. خاص په هغه باندې ما توکل کړی دی او خاص هغه ته رجوع کوم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. او ای زما قومه زما سره دښمنی دی تاسو د دې حقدار ونه ګرځوي چې پر تاسو په مثل د هغه عذاب راشي چې د نوح پر قوم یا د هود پر قوم یا د صالح پر قوم راغلی وو او له تاسو نه د لوط قوم ډېر لرې نه دی. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. او تاسو لخپل ربنا مغفرت وغواړئ بیا هغه ته رجوع وکړئ بېشکه زما رب ډېر مهربان بې حده مینا کوونکی دی.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. دوی وویل اے شعیبا مونږ پر ډیرو هغو خبرو نه پوهیږو چې ته یې وایې او بېشکه مونږ خو تا په مونږ کې کمزورې وینو. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. او کچرستا دا خپلوان نه وې چې مونږ سره په کفر کې شریکان دي نو مونږ به ته خامخا سنګسار کړی وې او ته پر مونږ باندې هیڅ عزتناک نه یې. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. هغه وویل اے زما قومه آیا زما خپلوان پر تاسو باندې له الله نه ډیر عزتناک او مخور دي او تاسو دا الله ګرځولی دی خپل وروسته شاته غورځول شوی. بېشکه زما رب د هغو کارونو چې تاسو یې کوئ راګیرونکی دی. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. او اے زما قومه تاسو پر خپل ځای او طریقې عمل کوئ یقینا زه هم عمل کوونکی یم. ضرب تاسو وپیژنئ هغه څوک چې پر هغه به داسې عذاب راځي چې هغه به رسوا کوي او هغه څوک به هم وجني چې دروغجن دی. وارتقبوا إني معكم رقيب. او تاسو انتظار کوئ بېشکه زه هم له تاسو سره انتظار کوونکی یم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. او کله چې زمون حکم د عذاب راغې نو مونږ شعیب ته او هغو کسانو ته چې له هغه سره ایمان راوړی و خلاصې ورکړو په رحمت سره له خپل جانب نه او هغه کسان چې ظلم یې کړی و خطرناکې چغې ونیول نو شول په خپلو کورونو کې پړ مخې مړه پراته. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. گویا کدوی په دې کورونو کې نه اوسېدلي آگاه شئ د الله له رحمت نه لرېوالی دی مدین ته لکه څنګه چې سمودیان لرې او هلاک شول. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. او یقینا من موسی په خپلو نهو معجزو او ښکارا دلیل سره لېږلی و إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فرعون او د هغه سردارانو ته نو دغه سرداران د فرعون د حکم تابع شول حال دا چې د فرعون حکم لسره درست نه و. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. د قیامت په ورځ به د خپل قوم په مخ کې شي نو اور ته به یې داخل کړي او بد ځای د ورتلو دی چې دوی هغه ته وروستلی شي. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. او په دوی پسې په دې دنیا کې لعنت ولګول شو او د قیامت په ورځ به هم ورپسې وي بد هغه انجام چې دوی ته ورکولی شي. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. دا د کلو ځینې خبرونه او احوال دي چې مونږ تا ته بیانوو ځینې په دغو کلو کې ولاړ دي او ځینې یې ریبل شوي دي. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم
فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. او مون پر دوی ظلم نو کړي او لیکن دوی پخپلا پر خپل ځانونو ظلم وکړو نو د دوی هغه خدایان چې دوی بل الله نه غیر بلل هیڅ شی پکار را نغلل. کله چې ستا د رب حکم راغې او دغو خدایانو دوی ته له هلاکت نه غیر نور سو ورزیات نکړل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. او پشان د دغو نیول د رب ستادي کله چې هغه کلی نیسی په داسې حال کې چې هغه کلی ظالم وي بېشکه د هغه الله نیول ډېر دردونکي ډېر سخت دي. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. بېشکه په دغو ذکر شوو قصو کې خامخا د عبرت لویه نښه ده د هغه چا لپاره چې د آخرت له عذاب نه ویریږي. دا داسې ورځ ده چې په دې کې به خلق جمع کولی شي او دا داسې ورځ ده چې حاضري به ورته وشي. وما نؤخره إلا لأجل معدود. او مونږ دا ورځ نه وروسته کوو مگر د معلومې نیټې د پوره کېدلو لپاره. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. په کومه ورځ چې هغه د قیامت هیبت راشي نو هیڅ نفس با د هغه الله له اجازت نه پرته خبرې نه کوي نو ځینې به په دوی کې بدبخت وي او ځینې به نیکبخت وي. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. نو هر چې هغه کسان دي چې بدبخت شوي دي نو هغوی به د جهنم په اور کې وي د دوی لپاره به په هغه کې د خره په شان سختې اوچتې رمباړې او ټیټې رمباړې وي. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. په داسې حال کې چې دوی به په هغه کې تل ترتله وي سوچ اسمانونه او ځمکه وي مگر هغه چې ستا رب څه وغواړي او زمهریر ته یې بوځي بېشکه ستا رب د هغه کار کوونکی دی چې اراده یې وکړي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. او پاتې شو هغه کسان چې نیکبخت شوي دي نو په جنت کې به وي چې تل ترتله به وي سوچ اسمانونه او ځمکه وي مگر هغه چې ستا رب اراده وکړي چې رضوان ته او د ځان ملاقات ته یې بوځي دغه نه ختمېدونکې عطا ده. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نو ته په هیڅ شک کې مکیږه د هغو په باره کې چې دا خلق عبادت کوي دوی عبادت نه کوي مگر لکه څنګه چې پخوا د دوی پلرونو عبادت کاوه او بېشکه مونږ هرومرو دوی ته د دوی برخه کامله بې له نقصانه پوره ورکوونکي یو. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. او یقینا من موسی ته کتاب ورکړی وو
نو د خلقو لخوانا پدکه اختلاف وکړی شو او که هغه کلمه یعنی حکم نوی چې ستا د رب له جانبه لومبې لیکل شوې ده نو خامخا به د دوی په منځ کې فیصله شوې وې وإنهم لفي شك منه مريب او یقینا دوی د دې قرآن په باره کې خامخا په اضطراب اچونکي شک دي وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير او بشکا هر ډلا یعنی د مؤمنانو او کافرانو کله چې وخت راشي په قیامت کې نو خامخا لازمن بدوی ته د دوی رب د خپل عملونو پورا جزا یعنی بدله ورکړي بشک هغه الله پر هغه کارونو چې دوی کوي خو خبردار دی فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير نو تو ثابت قدم اوسه لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی او هغه څوک دی هم ثابت قدم اوسي چې ستا په ملګرتیا کې الله ته رجوع کړی دا او اے خلقو تاسو سرکشي مکوي بشکا هغه الله د هغو کارونو چې تاسو یې کوي خالدونکی دی ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون او تاسو د هغو کسانو په طرف مایل کیږئ چې ظلم یې کړی دی ګینې نو د دوزخ اور به تاسو ته درورسیږي په داسې حال کې چې تاسو لپاره به له الله نه غیر هیڅ کارسازي دوستان نوي بیا به له تاسو سره مدد نه کولی شي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين او تول منز قائموا د ورځې په دوا طرفونو کې او د شپې په سو غړو کې بشک نیکیانی بدیانی لری کوي دا د ذکر کوونکو یعنی نصیحت قبلونکو لپاره نصیحت ده واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين او تو صبر کوا پس بشک الله د نیکی کوونکو اجر نزای کوي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم نو لتاسو نمخ کې پتیر شو امتونو کې ولداسي د عقل او فکر خاوندان نو چې خلق په ځمکه کې لفساد کولونه من کوله چې عذاب پر نه راغله خو منا کولا لګو خلقو لهغه چانه چې په دغو خلقو کې مونږ هغوی ته نجات ورکړو واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين او پیروي وکړه هغو کسانو چې ظلم کړی وو د هغې لارې چې په هغې کې اسوده کړی شوي وو او هغوی مجرمانو وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون او ستا رب لو سرا داسې نه دی چې کلی په ظلم سره ناحق هلاک کړي په دې حال کې چې د هغو اوسیدونکي اصلاح کوونکي مؤمنان وي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين او کستا رب غختله خامخا به خلق ټول یو امت ګرځولی وو او دوی به همیشه اختلاف کوونکي وي إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين مگر هغه څوک چې ستا رب پر رحم وکړي او دغه اختلاف او رحمت لپاره دوی پیدا کړی دي او ستا د رب خبره پوره شوې ده چې
خامخا هر مروبا ز جهنم لپیریانو او انسانانو ټولونا ضرور ډکوم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. او مونږ تا د رسولانو له خبرونو ځینې ټول هغه څه بیانوو چې په هغو سره مونږ ستا زړه کلکوو او تا په دې خبرونو کې راغلی دی حق او نصیحت او یادونه لپاره د مؤمنانو. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. او ته هغو کسانو ته چې ایمان نه راوړي ووایه تاسو پر خپل ځای او حال عمل کوئ بېشکه موږ هم عمل کوونکي یو. وانتظروا إنا منتظرون. او تاسو انتظار کوئ بېشکه موږ هم انتظار کوونکي یو. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. او خاص الله لرده دو اسمانونو او زمکی علم غیب او خاص هم دتا د بندگانو ټول کارونه بیرته ورګرځولی شي نو ته د عبادت کوا او پر د توکل کوا او ستا رب له سره غافل نه دی له هغو کارونو نه چې تاسو یې کوئ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. الف لام را دا د واضح کتاب آیاتونه دي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بشک مونږ دا نازل کړی دی په داسې حال کې چې عربي قرآن دی د دې لپاره چې تاسو پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اے نبی مونږ تا تر ټولو ښه بیان یعنی قصه اورو د دې قرآن په ذریعې سره چې مونږ تا وحی کړی دی او بېشکه شان دا دی چې ته د دې قرآن له نازلېدلو نه مخکې خامخا له ناخبرو ځینې وي. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یاد کړه هغه وخت کله چې یوسف خپل پلار ته وویل اے زما پلار جانا بېشکه ما په خوب کې 11 ستوري او لمر او سپوږمۍ ولیدل ما دوی ولیدل چې ما ته سجده کوونکي وو. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. یعقوب اویل اے زما خوږه بچیا خپل دا خوب خپلو رونو ته مه بیانوه ګینې بیا به دوی تا څه چل جوړ کړي څه چل جوړول بېشکه شیطان د انسان لپاره ښکارا دښمن دی. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. او همدارنګه ستا رب تا غوره کړي او تا ته به د خبرو یعنی خوبونو څه اصل حقیقت یعنی تعبیر کول وخی. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او پرتا باندې او د یعقوب په کورنۍ با خپل نعمت پوره کړي لکه چې هغه پوره کړی و دا نعمت
لتان مخکې ستا په دوو پلرونو یعنی نیکه او ورنیکه ابراهیم او اسحاق باندې بېشک ستا رب خو پوها خو حکمت والا دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. یقینا په یوسف او د هغه په ورونو کې د تپوس کوونکو لپاره ډېرې نښې دي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. کله چې هغوی په خپل منځ کې وویل خامخا یوسف او د هغه سکنی ورور زمونږ پلار ته زمونږ نه زیات محبوب دي. حال دا چې مونږ یوه قوتناکه ډله یو بېشکه زمونږ پلار خامخا په ښکاره خطا کې پروت دی. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تاسو یوسف قتل کړئ یا هغه په کومې لرې نامعلومې ځمکه کې وغورځوئ چې ستاسو د پلار توجه یوازې تاسو ته خالص شي او له دې کاره وروسته به تاسو نیک خلق شئ. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. پدوی کې یو ویونکي وویل تاسو یوسف مه وژنئ او بلکې هغه د ګمنامي کوهي په تیاره بیخ کې وغورځوئ چې په تېرېدونکو یعنی لارویانو کې به یې ځینې څوک واخلي که تاسو کوونکي یئ د هغه کار چې ستاسو مقصد پرې پوره کیږي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. دوی وویل ای زمونږ پلاره څه باعث او سبب دی تا لره چې ته پر مونږ د یوسف باره کې اعتبار نه کوي حال دا چې مونږ د ده یقینا خیر غوښتونکي یو. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ته دې له مونږ سره سبا ولېږه چې ښې ډېرې میوې وخوري مزې وکړي او لوبې وکړي او بېشکه مونږ د ده خامخا ساتونکي یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هغه وویل بېشکه زه چې یم یقینا ما دا خبره غمجنوي چې تاسو دې بوزئ او زه له دې نه ویرېږم چې دا یوسف به لیوه یعنی شرمخ وخوري په داسې حال کې چې تاسو به له ده نه غافلان یئ. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هغوی وویل قسم دې که دیرانه لیوه وخوري حال دا چې مونږ یوه قوتناکه ډله یو نو بېشکه مونږ به په دغه وخت کې خامخا تاوانیان او هلاکېدونکي یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. نو کله چې دوی هغه بوتو او پر دې خبرې اتفاق وکړو چې د ګمنامي کوهي په تیاره بیخ کې وغورځوي. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. او مونږ دته یعنی یوسف ته وحی وکړه چې قسم دی چې تبا خامخا ضرور دوی ته د دوی د دې کار خبر ورکړي په دې حال کې چې دوی به نه پوهیږي چې ته یوسف یې. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. او دوی خپل پلار ته بیګا ته په تیاره کې راغلل چې جړل یې په دروغو سره. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ویل اے زمون پلارا بشک مونگا لاړو مسابقه مو سره کولا او من یوسف له خپلو اسباب سره پریخو نو هغه شرم خوخول او تو پر مونږ باندې باور کونکې نه یې اگر کوم رښتینی یو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. او دوی د هغه د کمیس لپاسه دروغجن وینا لګولې راوړه. یعقوب وویل دا دروغ دی بلکې تاسو ته ستاسو نفسونو دا بدکار خیسته کړی دی. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نو زما کار صبر جمیل دی او د هغو خبرو په حق لا خاص له الله نه مدد غوښتلی شي چې تاسو یې بیانوئ. وما علينا